لکه دا موږ شاته تاسې غرونه ګورئ د غرونو د شاته یې اړولي دي چې هغې خوا نه کومه مرمۍ راځي چې کورونو باندې ونه لګېږي داسې په هغه کې اړولي دي. دغه ځای کې تقریبا څو نفرو دپاره دغه ځای جوړ کړی دی؟ دا خو تقریبا د وشوال خو به دیال څه کېږو که شګارا شو یا توپونه شول بیا مطلب شلو پورې دلته وکې کېنو. شلو کې دلته کېنو، شلو پورې کېنو. که شګارا شو یا توپونه شول غمو سره مخ په مخ یو، مشکلو سره مخ په مخ یو، خوراک نه رسېږي چې خوږ نه رسېږي. اوس دغه ځای کې کورونه دي دوه کاډې درې کاډې ورکې پرتې دي ورته غولې دي. ورا جانه که څه رسېږي وبه رسېږي که نه ورته رسېږي ته قریبان تلای نشي. دا اوس وګوره ماشومان یوه ځای کې تال دي، دا په بل ځای کې تال دي، ملونه، اسکې، چرګې، وړکې جلکه سره جدا پیر په پیر سره سار دي، یو بل پله لوړ دي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو موږ پیاده ګرځو ځکه چې دوی په هغه ځایونو کې اړولي دي چې هغه په ژغور کې دي، هغلته د موټرو لاره نشته، ولې چې دوی په دغه یاره کې دي چې خدای نخواسته دلته کومه مرمۍ را نشي، کورونو کې ونه لګېږي. لکه دا موږ شاته تاسې غرونه ګورئ د غرونو د شاته یې اړولي دي چې هغې خوا نه کومه مرمۍ راځي چې کورونو باندې ونه لګېږي، داسې په هغه کې اړولي دي. لکه تاسې به دغه ځایونه ګورئ. قدرمن لیدونکو د زمیدان ولسوالي واقعیت ښایسته ولسوالي ده، خو بدبختانه به ووایو چې کاش چې موږ په هغه حالات کې راغلي وای چې تفریح دپاره راغلي وای، خو دلته زموږ هېوادوال ډېر په ستونزو کې دي او په مشکلاتو کې دي. السلام علیکم. محترم سړی ماشي جوړې تکړه یې، طبیعت ښه دی، ژوند ښه دی، خیر مو ولې ښه جوړې؟ الحمدلله. ښایي صاحب سړی ماشي جوړ تکړه ښه دی، ښه جوړې. دا هم څه رقم دا جوړ کړی دی؟ دا خو بس دغه کوټو موټو ته مخکې هغه کلي والا خاورې ته نه وړي دي. ژور زیونه دي، ژور زوکړي دي. مطلب چې کله د پاکستان څخه برید راغللو شموږ وایي څه هغه هغه نه باو کې باج ونیو، هغه نه مرمۍ نه باج شو. مقصد اوبو پور اخره ترپال مرپال مچره 15 شپې ډېر ښه. دغه هغه نه چې د تونګې نه دغه نه خو څه ترپلې په تړو، څه دغه یو نیم ډنګار منګار سره په ډېر ښه. دغه ځای کې تقریبا څو نفرو دپاره دغه ځای جوړ کړی دی؟ دا خو تقریبا د وشوال خو به دیال څه کېږو که شګارا شو یا توپونه شول بیا مطلب شلو پورې دلته وکې کېنو. شلو کې دلته کېنو، شلو پورې کېنو. که شګارا شو یا توپونه شول. ښه. قدرمن لیدونکو تاسې که دغه ځای وګورئ، دې خواته جګ غرونه دي او دلته د کمر کې لاندې یو ځای پیدا کړی چې لاندې ورشي هغه ماشومان یا زنانه یا دوی خپله که چېرته باد و باران وي یا خدای نخواسته کومه توپ مرمۍ چې راځي، دوی ماشاءالله ډېر ښه ځای جوړ کړی ده، ښه ځای انتخاب کړی ده. دا زموږ افغانانو باندې ستونزې مشکلات ډېر شوي دي او تجربې یې لري او د دې تجربه به کاکا صاحب ډېره لري که نه؟ کاکا ته څنګه یې؟ ژوند ښه دی، په خیر مې ولې ښه جوړې؟ کاکا تاسې به هم دغه د جنګو ډېرې تجربې لرئ؟ والله چې زه خدای پیدا کړم چې ګیره مې سپینه شوې دی په دا جنګو کې یو تر نن وخته پورې، خو خاورې زمونږ افغانستان کې ولاکه لیدلې، بادې ورځې دي، بادې ورځې غمو سره مخ په مخ یو، مشکلو سره مخ په مخ یو، خوراک نه رسېږي چې خوږ نه رسېږي. اوس دغه ځای کې کورونه دي دوه کاډې درې کاډې ورکې پرتې دي ورته غولې دي، خو که پنهیي نه ویر کوي دلته د زړه بدېږي او شګارا به وي، غرمه به وي، بیابان دی که نه، لوږه دی، تنده دی، کلمې دی ورته خدای ځورېږه. خو نو چې شی وکړو، کوم طرف ته پنهیي وغواړو موږ چې وکړو؟ خدای خو شته که نه؟ خدای خو شته، خدای خو خپل رزق درته مقرر کړی وي، یوه طرفه لوس پا ونه وایي، مزدوري مشقات ونه کړي، داسې خو نه کېږي. بلکل. اوس په دا کورو کې څو کاډې پروته دي تقریبا؟ والله کور کې مو سره دغه دا سره د موجود دی، دوه کاډې کسان دي مو سره دي، دوه کاډې والا. ته خپله څه طریقه لرې؟ والله که هېڅ طریقه مې دغه د مرګله زه په بازار کې ګاډي چلوم، مهي پیم او کاډې چوبوم، دلته پنهیي مې در کړې. لیدونکو د کاکا خبرو نه دغه معلومیږي چې موږ پښتانه رښتیا هم ډېر غیرتي خلک یو، که څه هم په کور کې شی نه لرو بیا هم د خپلې خولې ډوډۍ د خپل بل پښتون ورور سره نیموو، ځکه چې پښتو ده، پښتو نه خو نه کېږي که نه، خو نه شي ویلی چاته، نه چاته ویلی نه شي چې ته مونه ستون شه، چې ستون شي بال بوج لري هلته وړکې جلکې لکه خپل ځوای مې چې وي داسې که نه بلا اوس پرونه بله ورځ دغه ځای کې غرمه و تلپاک وغه ځای کې په سرخ کې خیمه ودروله، شپې دغه غږ مې وکړه چې وورکې چې مو لګېږي اوبه لګېږي، وړکې جلکۍ مې ولیدو په ژړو برید وکړو. دغه ځای کې مو خپله چا خبره چې 2 کورونه نور سره دي، دا بل دی که نه، دغه سره 2 کورونه دي، بس کلمې دې خورایې ورو جانه، که څه رسېږي وبه رسېږي که نه ورته رسېږي ته قریبان تلای نشي. دا اوس وګوره ماشومان یوه ځای کې تال دي، دا په بل ځای کې تال دي، ملونه، اسکې، چرګې، وړکې جلکه سره جدا پیر په پیر سره سار دی، یو بل پله لوړ دی.
نشته څه غوښتنه لري همدغه مهال ډېر خلک خلک هسي داسې مونږ غواړو چې خلکو ته مرستې ورسېږي تږي دي لوږې دي مشکلات لري دا وخت څه ده مطلب خیمې ویمې نشته خیمې نشته بود روشي دا بل څه خوراکي مواد نه رسېږي اوس چې وکړو مونږ ته یوه کوټه غریبانو ورکړي پروته دي هلته ورکړي یوه کوټه وي 2 کاډې ورکوي نو 2 کاډو کې چېرته ګزاره کوي چې خیمې ونه رسېږي خوراکو ته ونه رسېږي چې خوکو ته انجینر صاحب نو په یوې کوټه کې ګزاره کوي لیدونکو زه به د کاکا خپل دغه بل ملګري وویل چې دی بازار کې ګاډي چلوي که نه او د ده خپله د بوټونه تاسې وګورئ خپله د دې بوټونه وګورئ چې دی په دې حال باندې ده قدرمن لیدونکو دوی خوراکي مواد ته ضرورت لري دوی خیمو ته ضرورت لري دوی توشکو کمپل ته ضرورت لري کاکا خپله یادونه وکړه چې زه هېڅ نه لرم دی بازار کې ګاډي چلوي خو خپله دی دومره غیرتي ده چې په کارز باندې توړه راوړي خو هغه میلمانو ته د خوراکي مواد هغه څه ورته رسوي چې دوی ضرورت دی راځئ چې همکاري ورسره وکړو راځئ مرسته ورسره وکړو وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی څوک مو وژني په یو نوم څوک په بد نوم څوک په ښه نوم څوک دا وایي دهشتګرد دی او څوک وایي قهرمان دی څوک مو وژني په یو نوم څوک په بد نوم څوک په ښه نوم څوک دا وایي دهشتګرد دی او څوک وایي قهرمان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو کاکا صحیح شوله ښه شول شوې ووی لونګۍ دې ړنګه شوله لونګۍ دې نه ووایم زه مو څو وخت نه چې کېږي ډېر بېچاره خلک دا معیوب و دغسې بیا مونږ څو سره ټولو څه وکړله دا د څلور کوله کېږي 3 کوله کېږي دا ډوکې نه جوړېږي توکل په خدای قدرمن لیدونکو دلته مو هم مواد توضیح کړل هم دوی سره خبرې وکړلې زه نور ځایونو ته هم مواد توضیح کوو هم د دوی حال له تاسو سره شریکوو راځئ موږ سره نور خپرونې هم تعقیب کوئ دلته بد حالات ده دلته ستونزې ډېرې دي راځئ چې زه بار ځکه وایم چې دلته ستونزې ډېرې دي راځئ ورسره مرسته وکړو راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا